سلام او ژوند په خیر. په دې هیله چې ژوند به مو ښه روان وي او تاسې به زښته ډېر پکې خوشحاله یئ. له ژونده به خوند اخلئ، د خوشحالۍ په لټه کې به یئ، د ښه ژوند کولو په لټه کې به یئ او د مینې په لټه کې به یئ. همدا اوس به له خپلې شهۍ او شها سره له زړه نه زښته ډېره مینه کوئ. له ژونده به خوند اخلئ، د مینې هېڅ چانس به نه میس کوئ، ځکه چانسونه میس کول د بریالیو، مینهوړیو او په ژوند مینو خلکو کار نه دی. چانس په ژوند کې انسان ته یوازې یو ځل ور وټکوي. که ورخلاص دې کړ، خوند به ترېنه واخلې، له لاسه به دې ونوځي، او که ورخلاص دې نه کړ، بېرته په زندګۍ نه درته راګرځي. چانسونه په ژوند مه میس کوئ. همدا اوس د خپلې شهۍ او خپل شها ګلابي سترګو ته وګورئ، خوند ترېنه واخلئ او په مینه ورته ووایئ مینه در سره لرم، له زړه مینه در سره لرم. همدا ژوند دی، همدا د ژوند خوند دی. راځئ چې نن د ژوند خوشحالۍ او مینې 11 خبرې سره شریکې کړو، خوند ترېنه واخلو او نور ملګري هم پرې راخبر کړو. که چیرې خوند درکړ، نور ملګري هرومرو در سره خبر کړئ چې هم چینل سبسکرایب کړئ او هم له دې مینهوړو، خوندورو او د خوشحالۍ له خبرو خوند واخلي. راځئ چې ویډیو سره وکړو. هغه مینه چې په اوښکو پاکه سوتره ووینځل شي، ښکلا او ځلا یې تلپاتې وي. ماشوم مور ته وویل مورې چې جنت ستا دی، ولې دې په لاسو کې نه دی، ولې دې له پښو لاندې دی؟ مور یې وویل جنت مې پر ځمکه کېښود چې تا په غېږ کې واخلم. مهرباني او له نورو سره ښه چلند د دې خاورینې د هغې برخې کرایه ګڼلی شي چې موږ په دې خاورینه کې نیولې، نو خپله کرایه هر وخت په خپل وخت ورکړئ. ګل په بویولو او پوهه په ویشلو نه کمیږي. د هر چا زړه د هغه د نیکمرغۍ د ګل غونچه او د بدمرغۍ کاکتوس بللی شي. که د دې دومره ډېرو خلکو په منځ کې دې داسې څوک وموند چې له زړه دې درک کوي، هېڅکله یې مه پرېږده. هغوی چې نه مو شي درک کولی بې شمېره دي، او زه په ښکلو سترګو او ښکلو کتو کې ښکلي کتل غوره کوم. دروغ دې ستروي نه، کوچنی کوي دي. دا د ژوند راز دی، زده یې کړه. پوهه د سترو پوهنتونونو لومړۍ درجه ډګریو ته نه ده اړه. پوهه د اورېدونکي غوږ، مینهناک زړه او پخې ارادې ملګرې ده. شهۍ هغه چې ته ترې ډېر لرې هم لاړ شي، خو دا ستا له زړه و ذهنه یو ګام هم لاړ نه شي. په خوښۍ شوی کار د بری راز دی. بری د خوښۍ کیلي نه ده، خوشحالي د بری کیلي ده. او د هیلې ګرمه غېږ دی د نهیلۍ په ساړه کور کې ګرم ساتي. د هیلو لمن مه پرېږده. د ژوند اکاونټ چې د باور له کریډیټه خالی شي، بیرته نه ډکېږي. او دا هر ملګری چې له وطنه وځي، د لسګونو ملګرو زړونه ورسره وځي. ته چې لاړې نو تر ډېره پورې یاره، د دې ښار په څراغونو کې ستا رنګ و. د غازیانو زړونه نرم کړه باداره، وطن وران دی او پاچا هم لیونی دی.
د کابل په زړه رڼې پولۍ ولاړې د شپېتو بړې څورز په ورځ کمی دی. او زه په دې اعتراف کوم چې ما ونه شوی کړی زړه مې له تا سره له مینې راوګرځوم.